سلامونه او نیکی هیلې ګرانو کتونکو په خیر راغلی پښتو کوکینګ ته. نن به موږ تاسو ته د ډېر یو اسانو او خوندورو کوفتو چل درښکاره کوو. نو که تاسو دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ نو د ډېر یو مزیدارې او خوندورو کوفتو چل به زده کړئ. د ټولو نه مخکې به زموږ په دې کې پکارېږي یو مرچکې، یو دانه پرېښ شوی پیاز او تقریبا 50 ګرامه شنه دڼیا. دا به یو مکسر ته ور واچوئ او د یو بل سره به یې ښه مکس کړئ. کله چې دا مکس شوله نو بیا به ورته 1 کیلو قیمه ور واچوئ. کولی شئ چې د هر څاروي یعنی د غټ څاروي یا د وړوکي څاروي قیمه ورته ور واچوئ. د دې په سر باندې به یوه وړه قاشوغې ټکېدلې اوږه ور واچوئ او یوه وړه قاشوغه ټکېدلې ادرک په ور واچوئ. دا به په مکسر کې ښه د یو بل سره مکس کړئ. اوس به پې یوه وړه قاشوغه ګرمه مساله ور واچوئ، یوه وړه قاشوغه مالګه یا د خپلې ذایقې مطابق مالګه، څوک کمه خوري څوک زیاته، یوه وړه قاشوغه وچه دڼیا، څلور غټې قاشوغې د پکوړو وړه، او یوه دانه هګۍ به ور واچوئ او دا به هم تقریبا د 10 منټو دپاره په ماشین کې د یو بل سره مکس کړئ. دومره به مکس کړئ چې په آخر کې بیا دغه شان ښکاري. دا به اوس یو طرف ته کېږدو او د دې دپاره به اوس قورمه جوړه کړو. نو د دې دپاره به د ټولو نه مخکې یو لوښي ته نیمه پیاله غوړي یعنې تیل ور واچو او دا به تاوده کړو. کله چې غوړي تاوده شول نو بیا به ورته یو دانه پرېښ شوی پیاز ور واچو او دا به پکې لږ غونده کې سور کړو. کله چې پیاز دغسې لږ غونده کې نرم شول نو بیا به ورته یوه وړه قاشوغه د اوږې ور واچو او دا به پکې تر هغه وخته پورې سره کړو چې دا پیاز رنګ بدل کړي. اوس به ورته یوه وړه قاشوغه سور مرچکې ور واچو، یوه وړه قاشوغه ګرمه مساله، یوه وړه قاشوغه د مالګې او نیمه وړه قاشوغه د کورکمان ور واچو او تقریبا د 2 نه د 3 منټو پورې به یې پکې سره کړو. یاد وساتئ چې دا کوفتې په غوړو کې نه سرې کېږي. همدا قورمه چې جوړو په دې کې به همدا کوفتې بیا پخوو. لږې لږې اوبه به دغسې ور اچوئ ورته چې دا پیاز او دغه مسالې درنه ونه سوځېږي. کله چې دا ښه سره شول نو بیا به ورته نیمه پیاله ماسته ور واچوئ او تر هغه وخته پورې به یې پکې پاخه کړئ دا ماسته چې دا ماستو اوبه په دغه پیازو کې وچې شي.
کله چې دا ماسته پکې دغه سي وچول او دغه سي غوړي پکې ښکارا شول نو بیا ورته وس یو پیاله د ټماټر رو پر واچو او تر هغه وخت پورې به پکې سور کو چې دا غوړي او دا قورمه د یو بل نه جدا شي. دا ټول هر څه چې اوس مونږ کوو د دې لپاره زمونږ تیز اور پکار دی، یعنی اور به ورپسې تیز ساتئ. د یو 2 منټو لپاره به دغسې سر هم کېږدو نو ښه به پکې پاخه شي. کله چې دغسې میکس ښکارېدل او قورمه دې حد ته رارسېدلې وه نو بیا به ورته 2 پیالې تړمې اوبه یعنی 400 ملي لیټره اوبه به ور واچو او پرې به ږدو چې خوټ کېږي. ځکه دا چې خوټ کېږي نو په دې کې به بیا دا کوفتې موږ پخوو. اوس به راشو دې طرف ته او د دې نه کوفتې نه به بالونه جوړ کړو، یعنې د دې قیمې نه به بالونه جوړ کړو. کله چې دا بالونه جوړوئ نو لاس به لږ غونده کې په غوړو غوړ کړئ چې دا قیمه هم په لاس پورې وننښلېږي. تاسو زړه چې څومره بالونه دې جوړوئ خو زمونږ به دا مشوره وي چې بالونه دومره غټ ونه اوسېږي. نو دغه د زمونږ قورمه خوټ کېږي نو دې ته به اوس په دمه یعنې په قلاره دا بالونه ور واچو چې مات نه شي. اولني 10 منټه به په تیز اور باندې دغسې خوټ کوو په دې کې د کوفتې دا بالونه. خو احتیاط وکړئ چې اولني 10 منټو کې به دا په سمسۍ باندې نه لړئ چې مات تر نه نشي. د لړلو دپاره چې تاسو غواړئ چې دا د یو بل سره ولړئ نو دا غونډ لوښی به تاو کړئ چې دا کوفتې په خپله ولړلی شي د دغه لوښي په زور باندې. دا اوس چې موږ څنګه میکس کوو دغسې نو 10 منټه پس په بیا سر کېږدو او تقریبا 15 منټو دپاره به په درمیانه اور باندې پرېږدو چې دم کې پخې شي. نو دغه زمونږ کوفتې اوس تیارې دي. هغه سایز هم غټ شوی دی، څومره چې موږ جوړې کړې وې د هغې نه غټې شوي دي. نو دا شوې زمونږ کوفتې ډېرې مزهدارې جوړېږي، ډېرې خوندورې جوړېږي. یو پیری خامخا ټرای کړئ. نو که ستاسو زمونږ دا ویډیو خوښه شوي وي نو زمونږ د چینل سبسکرایبول مه هېروئ. زمونږ چینل په فیسبوک کې هم شته دی او په یوټیوب کې هم شته دی. د خوند دپاره به پې شنه دڼیا واچوئ. د دې سره ستاسو نه اجازت غواړو. د الله په امان.